خدمات یم. لومړی مولوي صاحب ته د مینې ډک او خواږه سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زما 3 پوښتنې دي. یوه پوښتنه دغه چې یو سړي سره یو ښځه وتښتي او څو تنه اولاد یې پیدا شي، نکاح یې هم نه وي چې د ملایانو په مخ کې به دوی دغسې خپل په مخ ولاړي، هغه ماشومان یا هغه خلک هغه رمنې راځي او که څه رقم راځي. خاوند ډېره مې یادېږي په ارمان مدینه ده د جانان مدینه. دغه کار چې البته ښځه د خاوند سره وتښتي یا یې کوم سړی وتښتي خلاف د شریعت، خلاف د زمونږ د ټولنې او د افغانیت د دود د رواج خلاف کار دی. بیا هم که دا وتښتېدله په نکاح کې 2 شیه ګوره رکن دي. یو ایجاب قبول دی او بل شاهدان دي. که دوی د خپل ترمنځ ایجاب قبول وکړي او هلته شاهدان موجود وي، مشکل حل دی، نکاح دی. کوم اولاد چې دیونه پیدا کېږي هغه ته البته موږ حرامي نشو ویلی. اما که دوی اصلا نکاح نه وي کړي، د ملا مخه پرېږده، اصلا یې نکاح نه وي کړي، نه ایجاب قبول کړي او نه شاهدان وي، نو کوم اولاد چې د دیونه پیدا کېږي هغه ته موږ حلالي نه بلکې هغه ته حرامي ویلي.